سلامونه ونکړي. ما اورېدلي چې د بر یو پیر چې دی هغه په پښتون فورم غورځنګ پسې څه خبرې کړي او مخالف خبرې کړي او د خولۍ ته یې بد رد ویلي. نو ما د هغه ته دا پیغام دی او نورن چې څومره داسې خلک دي چې کوم په دې غورځنګ پسې راغستي چې په خپل حدود کې ویسه ته پیر صاحب تعویضونه کوه، هغه ستا دپاره ښه کار دی او په سیاست کې ګوتې مه وهه او که ځان ته سیاست وایې نو بیا پیر مه وایه. او بله دا چې کم ملایان دي چې کم کامپرست دي هغه خو زموږ سره دي، خو چې کم نور ملایان دي کامپرست نه دي نو هغوی دي د جومات پورې ځان محدود کړي. او دا یو ملي غورځنګ دی نو په دې پورې چې څوک خبره کوي که هغه د لرې که د بري مخنیوه به یې کېږي او کوم خولۍ پورې چې د پیر خبره کړي هم هغه خبره ایسای کوي. نو دواړو کې څه خاص فرق نشته موږ ته، که هغه بیا څوک هم وي که د لرې که د بر هېڅ پروا نه لري، خو چې زموږ مخالف دی نو موږ یې مخالف یو. نو مخنیوی وکړئ ګرده او په چپله چپله یې ووایئ. مننه.